ومې ویل مینا زه پوهیږم چې د بیړۍ ماڼو سم سړی دی، خو ته پوهیږې چې زه ولې غواړم له تا سره د کرت ټاپو ته ولاړ شم، ځکه چې زه پر تا مین شوی یم. مینا خپل لاس زما په لاس کې کیښود او ویې ویل سینوها زه له تا سره له ژوند کولو خوند اخلم، ځکه چې تا څو هیوادونو ته بوتلم او د دغه وطنونو خلک دې ما ته راوښودل. زه د دغه هیوادونو په لیدلو دومره بوخته او مصروفه شوم چې خپل وطن کرت مې له یاده وتلی و. له همدې امله کله چې به تا ته ما وویل چې کرت ته لاړه شم، ما به خپل سفر په بېلابېلو پلمو ځنډوه، ځکه چې له تا څخه بېلېدای نه شوم. خو کله چې د غویي په مخ کې ونڅېدم نو را په یاد شول چې زما خدای زما په تمه دی چې ورشم او خپل پیغلتوب هغې ته ډالۍ کړم. که زما خدای زما پیغلتوب د ترلاسه کولو په انتظار نه وی، ما به تا ته ډالۍ کړی و. ما وویل مینا موږ یو ځل په دې هکله خبرې کړي دي او ما وویل چې له دې موضوع تیر شوی یم. زما علاقه د هغه څه لپاره نه ده چې ته یې فکر کوې، ځکه هغه څه چې ته یې لرې نورې ښځې هم لري، او کله چې یو سړی ترې وغواړي چې خورې شي دغه غوښتنه مني. غصه پر مینا برلاسې شوه او زما لاس یې ټینګ کړ. وی ویل که ته د شرابخانو د عمومي ځایونو د ښځو غوښتونکی ورځه او له هغې سره مستي وکړه، خو په دې پوهه شه چې زه به داسې غصه شم چې ممکنه ده تا ټپي کړم او له بدنه دې وینه وبهوم. زه غواړم ته هم زما په شان وې او همغه ډول چې ما لا تر اوسه له کوم سړي سره تفریح نه ده کړې، ته هم باید له هیڅ یوې ښځې سره تفریح ونه کړې. ما ورته وویل ستا خدای ته له نارینهو سره له تفریح منع کړې، خو زما هیڅ یوه خدای هم لا زما لپاره بندیز نه دی لګولی. مینا وویل خو که ته له کومې ښځې سره تفریح وکړې او بیا زما پر سر لاس کیږدې، زه به دې شوبل کړم. ومې ویل مینا له دې عمله ډاډه اوسه، ځکه چې له ښځو سره تفریح کول داسې کار نه دی چې یو سړی دې تل ورته هیله ولري. ما یو ځل له یوې ښځې سره د تفریح لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړل او بې وزله شوم، او دې چارې له ښځو سره له تفریح داسې زړه توري کړم چې اوس له زړه نه غواړم کومه ښځه خپله خور کړم. مینا وویل له دې کبله چې زه یوه ښځه یم دا خبره را باندې بدې لګیږي چې یو سړی ووایي له ښځو سره له تفریح کولو خوند نه اخلي. کله چې شپه شوه زه ویده شوم او ومې لیدل چې مینا د نورو شپو په خلاف په دې شپه زما کوټې ته رانغله. هغې ته مې نارې کړې او ومې ویل مینا تا هره شپه د خپل بدن په تودوخې ګرمولم، ولې نن شپه نه راځې چې ما ګرم کړې؟ آیا له ما څخه د نننیو خبرو له امله خفه شوې؟ مینا ویل نه سینوها زه له تا خفه شوې نه یم، خو نن شپه مې بدن دومره ګرم دی چې که تا ته درشم او خپل بدن در سره ولګوم له ډېرې تودوخې به ښایي تا وسوځوم. زه ولاړ شوم او هغې ته ورغلم او بدن مې لمس کړ. پوه شوم چې طبیعي ده. هغې ته مې وویل مینا فکر کوم چې ته ناروغه شوې، اجازه راکړه چې علاج دې وکړم. مینا هیڅکله نه غوښتل چې علاج یې وشي او ویلې چې زما خدای به ما معالجه کړي. خو ما ورته وویل آیا ستا خدای له دې پرته چې اوبه او خواړه وخوري ستا تند او لوږه ختمولی شي؟ ناروغي هم همداسې ده او باید د ډاکټر درمل وي چې ناروغي معالجه شي. مینا موافقه وکړه او ما درمل پرې وخوړل. ما یو ډول مسکن درمل هم ورکړل. ورته مې وویل اوس ویده شه، ځکه د دې درملو له خوړلو وروسته باید سړی ویده شي چې ناروغي له منځه ولاړه شي. مینا ویده شوه، خو زه تر سهاره د هغې پر بسترې ناسته وویښ وم او کله چې سهار پیلېده د خوب لپاره خپلې کوټې ته ولاړم. خو د مینا ناروغي ډېره اوږده نه شوه، هغه ښه شوه او داسې ورځ راورسېده چې موږ باید د کرت پر لور خوځېدلی وی. خپل مرئي کافتا ته مې ویل چې د سفر وسایل برابر کړه چې په بیړۍ کې سپاره شو د کرت ټاپو ته چې د مینا وطن دی ولاړ شو. کافتا وویل ما اټکل کوه چې د دې نجلۍ له امله به ته ما اړ کړې چې په بیړۍ کې سپور شم، خو مخکې تا راته ویلي وو چې موږ به نور هېڅکله په کښتیو کې سپاره نه شو. بویا زه له دغې بدبختۍ څخه خپلې جامې وشکوم،
خدا کار ځکه نه کوم چې وروسته به یې بیا ګنډلو ته اړ شم. بویه ما ژړلی وی خو ځکه نه ژاړم چې ډارېږم خپله دغه یوه سترګه به هم له لاسه ورکړم. خو د تسلۍ لپاره یوازې یو شی لرم او هغه دا چې زما د اټکل پر بنسټ به مې دا وروستی سمندري سفر وي او له دې وروسته به په بیړۍ کې سپور نه شم. په هر حال له دې امله چې یقین مې درلود له دغې ښځې سره به د کرت ټاپو ته ځي، ما د سفر وسایل تیار کړي دي. زه د کافتا له لوري د سخت اعتراض او شور ماشور په تمه وم، خو دا چې ژر تسلیم شو حیران شوم. وروسته متوجه شوم چې هغه له سفره 2-3 ورځې مخکې په بندر کې له یو شمېر ماڼوګانو د بیړیو له عملې سره خبرې کړي او د سمندر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره چې د څپو له امله پیدا کیږي هغه له ماڼوګانو ځینې سپارښتنې اورېدلې دي. مثلا ورته ویلي دي چې په بیړۍ کې تر سپرېدو 1 ورځ مخکې د هیڅ شی نه خوري او خپل کمربند یې کلک وتړي چې نس یې ټول وي او بیا د بیړۍ ته ننوځي. له ننوتو وروسته د سمدستي څملي چې په دې ډول له سمندري ناروغۍ سره نه مخامخېږي. کافتا تر سفره 1 ورځ مخکې ډوډۍ ونه خوړه او کله چې په بیړۍ کې سپور شو خپل کمربند یې کلک وتاړه. د بندر د ساتونکو قومندان زموږ د بدرګۍ لپاره تر بیړۍ پورې راغی او د بیړۍ پر ماڼو یې وسپارلم. بیا د بیړۍ عملې ستر پاروګان په لاسونو کې واخیستل او بیړۍ له بندره حرکت وکړ. کله چې له بندره ووتو د بیړۍ ماڼو د سمندر د خدای او د کرت ټاپو د خدای لپاره قرباني وکړه او بیا یې امر وکړ چې بادبان پورته کړي. کله چې بادبان اوچت شو بیړۍ په سمندر کې کږه شوه. د سمندر څپو هغې ته ټکان ورکړ او ما د معدې د ستونزې او بدلون احساس وکړ. پر بله ورځ چې له خوبه پاڅېدم ګورم چې د سمندر په منځ کې یم او شاوخوا وچه نه ښکاري. شین اسمان، تود لمر او د سمندر باد ډېر قوي و او زموږ بیړۍ ګړندی مزل کوه. د کرت له بیړیو یوه جنګي بیړۍ په دې ګمان چې موږ غلی یو موږ ته نږدې شوه، خو کله چې پوه شول د کرت له بیړیو څخه یو په خپل بیرغ یې موږ ته سلام وکړ او لرې شوه. کافتا چې نور د سمندر له ناروغۍ نه وېرېده د بیړۍ غولي ته راغی او له عملې سره یې خبرې پیل کړې. ویل یې په نړۍ کې ډېر عجیبه شیان یې لیدلي او په یوه سفر کې چې له مصره سوریې ته روانو له سمندري توپان سره مخامخ شو. لږ پاتې و چې ډوب شي. بیا یې د نیل په اوبو کې د مصر د اوبژیو په هکله خبرې وکړې او غوښتل یې چې د دغه عجیبه شیانو له امله چې ده لیدلي وو هغه یې حیران کړي. له دې وروسته د بیړۍ عملې او ماڼوګانو خبرې وکړې او د سمندري ژویو او ډول ډول کبانو په هکله یې خبرې وکړې چې نیم بدن یې د انسانانو په شان دی او خوندور غږ لري. د دویو خبرو کافتا داسې حیران کړی چې له ډاره یې فیصله وکړه چې نور به په خپلو خبرو سره د بیړۍ د عملې د حیرانولو فکر نه کوي. څومره چې کرت ته نږدې کېدم مینا ډېره خوشحالېدله. د سمندر نسیمې ویښتان پریشانه کول او نور هم ښکلې کېده. خو زه له دې امله خواشینی وم چې هغه له لاسه ورکوم او له ځان سره مې وویل چې کله مینا پرته له کرته ستون شم او مصر ته ولاړ شم مصر ته په تګ به خوشحاله نه شم او خوند به رانه کړي ځکه چې له مینا پرته ژوند راته تریخ ښکارېده. زه ډېر خفه وم چې له دې وروسته د مینا لاس نشم نیولی او د هغې د بدن تودوخه نه احساسوم. د بیړۍ ماڼو او عملې چې د کرت اوسېدونکي ول د مینا ډېر درناوی کوه ځکه چې پوهېدل دا هغه پیغله ده چې خپل پیغلتوب به د کرت خدای ته ورکړي او په دې هم پوهېدم چې هغه د غویي په مخ کې ښه ګډېږي. کله چې ما غوښتل د کرت د خدای په هکله له ماڼو او عملې توضیحات وغواړم هغې به ځواب نه راکوه او یا به یې ځان غړاوه او ویل به یې ته بهرنی او موږ ستا په خبره نه پوهېږو. 22م څپرکی. موږ په کرت کې څه ولیدل؟ یوه ورځ مې د کرت ټاپو له اوبو څخه سر را بهر کړ. د بیړۍ عملې د خوشحالۍ نارې وهلې ځکه خپل وطن ته رسېدلي ول. د بیړۍ ماڼو په دې حال خوشحالۍ کې چې روغ رمټ له سفره ستانه شوي د سمندر د خدای لپاره
چې همغه د کرت خدای دی او په سمندر واک چلوي قرباني وکړه. څومره چې د بیړۍ عمله ماڼو او مینا د کرت له ټاپو او د زیتون له ونو د هغه له غرونو خوشحالېدل، هومره زه خفه کېدم. د دې لپاره چې پوهېدم باید مینا هلته پرېږدم او له هغې پرته بیرته ستون شم. مینا چې خپل ټاټوبی لیده له ډېرې خوشحالۍ شړل، خو کاپتا په حیرانۍ سره او په وازه خوله د کرت پر وړاندې سمندر ته کتل او په ساحل کې ولاړې بیړۍ شمېرلې. له دې وروسته چې 2 ځله یې 60 بیړۍ وشمېرلې، متوجه شو چې همدومره نورې بیړۍ هم هلته شته چې نه یې دې شمېرلي. بیا یې وویل فکر کوم دلته دومره بیړۍ دي چې په ټولې نړۍ کې به نه وي. کرت د خپل خدای په قدرت دومره اعتماد درلود چې د دغه هیواد په بندر کې نه کوم برجو او نه نور استحکامات، خو بندري کورونه له سمندره پیلیږي. کله چې زه کرت ته داخل شوم، داسې شیان مې ولیدل چې په نړۍ کې مې په خپلو نورو سفرونو کې نه ولیدلي. قدرمن لوستونکي دې متوجه وي چې د کرت ټاپو په اړه د سینوهه د ژوند او برخلیک دغه برخه له تاریخي پلوه ډېره په زړه پورې ده، ځکه چې کرت د دغه مصري ډاکټر په وخت کې د نړۍ د یو ستر تمدن مرکز و. خو د یونان، مصر او روم په شان د کرت د ټاپو تاریخ ډېر مشهور نه دی. ښایي ډېر خلک تر اوسه نه وي خبر چې کرت ټاپو د نړۍ په تمدن کې څومره رول لوبولی دی. ژباړن: معلومه ده چې زما په شان یو ډاکټر چې کله یو ښار ته ننوځي، په لومړي نظر کې د خلکو څېرو ته ګوري چې وګوري خلک روغ او سالم دي که نه. دغلته ما زیاتره خلک روغ او ښکلي ولیدل. لږه موده وروسته متوجه شوم چې د کرت د خلکو په ژبه کې داسې کلمه نشته چې له امله یې خلک د مرګ په معنا پوه شي، او خلک داسې عیاشي او ساعت تیري کوي چې هیڅکله د مرګ فکر ورسره نه وي. که څوک مړ شي، د جنازې د لیږد لپاره له ډول ډول چلونو استفاده کوي چې څوک پوه نه شي کوم سړی یا ښځه مړه شوې ده. ما واورېدل چې مړي سوځوي او له منځه یې وړي، او دا هم راته ښکاره شوه چې دوی مړي نه ښخوي، ځکه چې ما په کرت کې قبر ونه لید. په کرت کې یوازې د دویو د پاچاهانو څو قبرونه ول چې پر سر یې لویې تیږې ایښي دي، خو کله چې خلک د دغه قبرونو له مخې تیریږي، مخ ترې اړوي چې وښیي څه نه ویني، او تصور کوي چې په دې ډول له مرګه انکار کولی شي. د کرت تر هنرمندانو، صنعتګرو، تکړه خلک په بل ځای کې نه موندل کیږي. د هغې اومنګي او خټین لوښي تر منګیو زیات جواهرو ته ورته دي، او کله چې انسان د کرت خټین لوښي په لاس کې اخلي چې اوبه پکې وڅښي، نو په کتلو یې نه مړیږي. د لوښي پر مخه د سمندري کبانو او ګلانو پر سر د پتنګانو عکسونه لیدل کیږي، او هر ډله حیوانات خپل ځانګړی رنګ لري. په دې ډول چې انسان فکر کوي کولال د سپالي رنګونو پر ځای جواهرات پکې کارولی دي. هر کولال د خپل ګړي او سراحي انځور په یو خاص ډول انځوروي. پر یوه خټین لوښي د سمندري حیواناتو، پر بل د وچې د حیواناتو، او پر بل لوښي بیا د الوتونکو انځورونه لیدل کیږي. یو شی چې ما په تبس او بابل کې ونه لید او د کرت اوسیدونکي ترې برخمن دي، او پر دې سربیره د متمدنې نړۍ یوه ګټه حسابیږي، د کرت ټاپو د تشنابونو ډول دی. په بابل کې تشنابونه دومره چټل دي چې یو متمدن سړی نه غواړي ورشي. په تبس کې له دې سره سره چې زموږ خدایانو ویلي چې تشنابونه پاک وساتئ، خو بیا هم دومره پاک نه دي چې اړتیایي وي، مګر په کرت کې هر تشناب د هنر، سلیقې او ښکلا بیلګه حسابیږي، ځکه چې شپه ورځ د تشناب له لګنه تړمې اوبه تیریږي، او دومره پاک دي چې هیڅ وخت ترې بد بوی نه لټیږي. د کرت کورونه د بابل په شان لوړ او څو پوړیز نه دي، خو د بابل د کورونو په پرتله د ژوند کولو لپاره مناسب او آرام دي. د کرت خلک کوټې لوی او کړکۍ پراخې جوړوي، او هر کور یو حمام، او هر حمام د ځان وینځلو لپاره یو لوی لګن یا تشت لري چې په نلونو کې تودې او یخې اوبه ورته راځي. په سر کې ما فکر کوه چې دغه ډول حمامونه او تشنابونه یوازې د شتمنو په کورونو کې شته، خو وروسته مې ولیدل چې د ښار د ډېرو بېوزلو کسانو په کورونو کې هم دغه ډول تشنابونه او حمامونه له ګرم او یخو اوبو سره شته. زه په دغه وخت کې پوه شوم چې د دغه ښار خلک ولې ښکلي دي، ځکه چې پاک تشناب او په یخو او ګرمو اوبو حمام کول
سړی ښکلی کوي. د کرت ښځو په ورځ کې خپل یو خاص وخت له بدنه د اضافي ویښتانو په لرې کولو او د مخه ویښتانو په سینګار تېروه. دوی په دې سینګار کې دومره دقت کوي چې هیڅکله یوې میلمستیا ته په خپل وخت نه راځي او څوک له دې عمله نه حیرانیږي. په کرت کې د ښځو کالي د هغې له لاسونو، پښو او سینو پرته نور بدن پټوي، ځکه چې په خپلو ښکلو لاسونو ویاړي او هیله لري چې خلک یې ښکلا وګوري. د کرت ښځې خپل ویښتان ډیر ښه جوړوي، په داسې حال کې چې په تبس کې ښځې خپل ویښتان خریي. او زه فکر کوم چې د ښکلا له پلوه د کرت ښځې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. د هغې اندامونه نري او د اندام د ظرفیت له امله لږ بچیان زیږوي. د کرت ښځې عموماً یو یا دوه بچیان لري او د بچیانو کمښت په کرت کې عیب نه دی. د کرت سړي هم د ښځو په شان ظریف اندامونه لري، خو پراخ ټټر لري او هر نارینه هڅه کوي چې خپله ملا نری وښیي. هغوی هم د ښځو په شان د خپل بدن ویښتان په ډېرې ځیرتیا سره لرې کوي، ځکه دوی غواړي چې کله د غواګانو لوبه کوي نو بدن یې ښکلی معلوم شي. ډېر خلک پکې موزې پر پښو کوي او د موزو په ګیټسونو یې د ځناورو عکسونه کښل شوي وي. د کرت اوسیدونکي نه غواړي نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ځکه چې په نورو هیوادونو کې د کرت په شان د سوکالۍ او پاکۍ وسایل نشته، او وایي موږ نشو کولی د نورو ملتونو په کورونو کې چې پاک تشنابونه او حمامونه نه لري ژوند وکړو. یو عجیبه شی چې ما په کرت کې ولید او په بل هیڅ هیواد کې ساری نه و، هغه د موسیقۍ یو ډول اله وه چې له ساز غږونکي پرته غږېدله او د موسیقۍ غږ ترې پورته کېده، خو هغه غږ چې ترې راووت له مخکې په یو شي لیکلي و او ما تعجب کوه. زه په دې پوهه نه شوم چې څنګه موسیقي او غږ لیکل کېدای شي. بله دا چې ما د کرت له اوسیدونکو واورېدل چې دوی وکولی شي د موسیقۍ نوټونه ولیکي او بیا هغه وغږوي، په دې ډول چې کله یو چا کومه سندره یا موزیک نه وي اورېدلی خو لیکلې بڼه یې پیدا کړه نو د هغې له مخې همغه موزیک غږولی شي. له دې کبله چې زه یو ډاکټر یم او یوازې د طبابت علم ته مې خاصه توجه کوله، نو په دې لټه کې نه شوم چې څه ډول د موسیقۍ نوټ لیکل کېدای شي او داسې ښکاري چې نورو هم دې موضوع ته چندان توجه نه ده کړې. ما په کرت کې هیڅ معبد ونه لیده چې د هېواد خدای لپاره جوړ شوی وي، خو په بدل کې د غوایانو عبادت کوه او د هغې په مخ کې به نڅېدل. زه پوهه شوم چې د کرت ټاپو د اوسیدونکو له لوري د غویانو عبادت مذهب ته د هغې د علاقې له امله نه دی، بلکې د غویانو په مخ کې له نڅا خوند اخلي او داسې ورځ به نه وي چې د دې نڅا لپاره راټول نه شي او یا په خپله ونه ګډېږي. د دغه ملت د ژوند یو په زړه پورې ټکی دا دی چې په شرابو کې افراط نه کوي. ما په کرت کې د اوسېدو تر پایه ونه لیدل چې څوک د نشه شوی وي او یا د تفس او بابل د اوسیدونکو په شان د ډېرو شرابو له امله چا کانګې کړي وي. په کرت کې ښځې ښکلي ځوانان خوښوي او له همدې امله ځوانان په لوڅو اندامونو د غویي په منځ کې ګډېږي چې ښځو ته خپله ښکلا وروښي. هغې ښځې او نارینه چې د غواګانو په مخ کې نڅېږي دوه ډوله وي. یو ډله هغه دي چې کسب یې همدا دی، که نارینه وي باید له ښځو سره واده ونه کړي او که ښځې وي باید له نارینهو سره ساعت تېری ونه کړي. خو دویمه ډله هغه کسان دي چې د تفریح لپاره د غویانو په وړاندې ګډېږي او هغې که نارینه وي له ښځو او که ښځې وي له نارینهو سره تفریح کولی شي. زما په نظر د کرت د خلکو په دودونو او روحیه کې یوازې یو شی ناخوښ او ناسم دی چې هغه د دویو بې ځایه هوس او طمع ده. دغه ملت تر دې حده د نویو شیانو د درلودلو لټه کوي چې هغه شی چې نن یې خلک خوښوي سبا یې له پامه غورځوي او نن یې اخلي او هیڅ سوداګر ډاډه نه دی هغه شی چې نن د کرت خلکو واخیست سبا به یې هم واخلي که نه. کله چې کرت ته ورسېدو په یوه میلمستون کې مو واړول. ما بابل ته د سفر په ترڅ کې د هغه ځای میلمستون لیدلی و. له ځان سره مې ویلي چې په نړۍ کې به تر دې ښه کور نه وي. خو کله چې کرت ته ننوتم او د هغو ښکلی او پاک میلمستون او مهربان او میلمهپال نوکران مې ولیدل نو پوهه شوم چې د بابل میلمستون د دې ځای ګرد ته هم نه رسیږي، ځکه چې د بابل په میلمستون کې بدرنګ او ناولو غلامانو او نوکرانو کار کوه، په داسې حال کې چې د کرت په میلمستون کې
ښکلو هلکانو انجونو کار کوه چې تل مسکي ول او میلمنو ته به یې هرکلی وایه. کله چې به راوغوښتل شول ښه خدمت به یې کوه. موږ میلمستون ته له ننوتو سمدستي وروسته د هغه په ښکلي حمام کې چې ګرمې او سړې اوبه یې درلودې حمام وکړ. جامې مو بدلې کړې. مینا د خپل سر ویښتان ګاړګوټي کړل. نوې جامې واخیستلې او ما ورته له رنګارنګ کاڼو څخه جوړې غوږوالۍ او غاړکۍ واخیستل. هغه جامې چې مینا اخیستې وې د هغې بدن یې نه پټوه په داسې ډول چې ټولو د هغې د بدن پاسنۍ برخې او لاسونو ته کتل. د دې وروسته چې جامې یې واغوستلې ما ته یې وویل یو روان تخت کرایه کړه چې د ښار له بندره ولاړ شو. زه غواړم خپل استاد وګورم. زموږ میلمستون د کرت په بندر یعنې بندري سیمه کې و. له دغه ځایه مو یو روان تخت کرایه کړ او پرې سپاره شو. د ښار پر لور وخوځېدو. ښار د بندر په پرتله لږ پر لوړې سیمې پروت او دومره باغونه یې درلودل چې ټیټې ودانۍ پکې پټې وې. مینا روان تخت د یوه باغ په مخ کې ودروه او موږ باغ ته ننوتو. مینا ویل دا زما د استاد کور دی. په کرت کې هر ځوان یا پیغله چې د غوایانو په مخ کې ګډیږي یو استاد لري چې د هغې ښوونکی او ملاتړی وي او د نڅا تخنیکونه ورښیي. دغه راز د هغې له ګټو دفاع کوي او اجازه نه ورکوي چې نور د هغې د شاګرد حق ضایع کړي. د مینا استاد یو بوډا و چې کله یې موږ کور ته ورننوتو یوه اندازه پاپیروس د پخوانۍ زمانې کاغذ چې له مصره واردېده ژباړن یې په مخ کې پراته ول او مطالعه کول یې. ما وکتل چې پر دغو کاغذونو د غوایانو عکسونه کښل شوي او معلومه شوه چې دغه غوایي هغه ځناور دی چې سبا به یو شمېر کسان د هغې په مخ کې ګډیږي او بوډا نیت لري چې پوه شي په کوم غوایي شرط تړلی شي. کله چې بوډا مینا ولیدله خوشحاله شو. هغه یې ښکل کړه. ویې ویل مینا ما فکر کوه چې ته خدای ته تللې او بیرته نه یې راستنه شوې خو لا مې باور نه کېده او فکر مې کوه چې رابشې ځکه مې بل شاګرد نه ونیولی. هغه کوټه چې دلته ستا د اوسېدو لپاره وه همغسې په خپل حال ده خو څه موده کېږي چې پاکه شوې نه ده او ښایي زما ښځې ورانه کړی وی او پر ځای بل څه جوړ کړی وی چې په هغه هوس کې خپل کبان وروزي ځکه چې زما ښځه له کبانو سره ډېره مینه لري. مینا ویل ستا مېرمنې له کومه وخته د کبانو له روزلو سره لیوالتیا پیدا کړې؟ کله چې زه له دې ځایه تلم هغه خو د کبانو د روزلو په فکر کې نه وه که نه. بوډا ویل دا مې نوې ښځه ده چې تا نه ده لیدلې او که اوس یو ځوان سړی ورسره نه وی ما به وروستلی وي او له هغې سره مې معرفي کولی. اوس یو ځوان نڅاګر چې نوې نڅا یې پیل کړې له هغې سره دی او که تا ورولم حالات به یې بدل شي. آیا غواړې خپل ملګری ما ته معرفي کړي چې زه هم ورسره ملګری شم او دغه کور د هغه د خپل کور په شان شي؟ مینا ویل زما ملګری یو مصری ډاکټر دی او نوم یې سینوها ابن الحمار دی. یوازې ژوند کوي او ښځه نه لري چې ورسره تفریح وکړي. بوډا ویل که څه موده په دې هېواد کې تېره کړي یوازې به پاتې نه شي ځکه چې په کرت کې ښکلې ښځې نه پرېږدي چې یو سړی یوازې پاتې شي. خو تا ته وایم مینا آیا ناروغه یې چې له یوه ډاکټر سره دلته راغلی او که ناروغه وې زه به ډېر خفه شم ځکه کله چې راغلې زړه مې خوشحاله شو او فکر مې وکړ چې له تا به وغواړم سبا د غوایي په مخ کې ونڅېږي او لږ سره سپین زما په برخه کړې. مینا وویل زه مریضه نه یم او تر بل هر وخت روغه یم. له دې امله مې له دغه مصري ډاکټر سره سفر وکړی چې هغه زما ژغورونکی دی او که هغه نه وی زه به په بابل کې مړه شوي وم او یا به مې ځان وژلی وی. بوډا ویل هیله ده چې له دغه مصري ډاکټر سره د ملګرتیا له امله دې خپل پیغلتوب له لاسه نفي ورکړی ځکه ته پوهېږې که ستا پیغلتوب ضایع شي اجازه به در نه کړي چې د غویانو په مخ کې ونڅېږي او خدای ته هم نشي ورتللی. بیا بوډا پیغلې ته نږدې شو او د هغې پاسنۍ برخه یې لمس کړه. ویې ویل ډارېږم چې ستا پیغلتوب دې له لاسه وتلی نه وي ځکه چې کله ته له دې ځایه تللې پاسنۍ حصه دې ډېره وړه وه او اوس لږې لویې شوي دي. آیا غوره نه ده تر دې مخکې چې د غوایانو په مخ کې ونڅېږي؟ تا معاینه کړو او پوهه شو چې پیغله یې که نه.
پیغلې په غوسې سره وویل نه غواړم د بابل د مریانو د پلورنې د بازارونو په شان چې هلته ښځې معاینه کوي چې پیغلې دي که نه ما هم معاینه کړی زه درته وایم له دې کبله مې له دغه سړي سره سفر وکړی چې هغه وژغورلم او که هغه نه وی زه به هم په کرت کې نه وم ته خو یوازې د خپل سخونده روایت په فکر کې او زما د خبرې پروا نه کوې د دې خبرې وروسته مینا وژړل او بوډا چې د هغې اوښکې ولیدلې پر خپلې خبرې پښیمانه شو وی ویل مینا مه ژاړه زه باور لرم چې ته رښتیا وایې او لا پیغلی دغه سړی ستا ژغورونکی دی او که هغه نه وی ته به هم کرت ته نه وې راستنه شوې بیا یې د خبرو موضوع بدله کړه او زیاته یې کړه را په زړه شول چې زه باید نن مینوس ته ورشم او له دې کبله چې هلته د تګ لپاره ځنډېدلی یم نه غواړم چې جامې هم بدلې کړم او په همدغه جامو کې ولاړ شم تاسې په همدې کور کې پاتې شئ استراحت وکړئ ډوډۍ وخورئ او که ښځې مې پوښتنه وکړه چې چیرې تللی یم ورته ووایې مینوس ته تللی دی ما یې ځکه مزاحمت ونه کړی چې غویي ته نڅېدونکی ځوان ورسره و ښځې ته مې دا هم وویل کله چې د مینوس له کوره راوځم ښځې ته مې دا هم ووایه کله چې د مینوس له کوره راووځم نو خپلو غویو ته هم ورځم ځکه چې یو غویا به چې لا یې په لوبو کې ګډون نه دی کړی سبا ډګر ته ننوځي او زه یې باید وګورم مینا وویل زه او سینوهه هم له تا سره ځو زه به هلته خپل ملګري وګورم او سینوهه به ور وپېژنم له دې کبله چې د بوډا او د مینوس د کور ترمنځ واټن کم و نو په روان تخت کې نه بلکې پلي ورغلو د مینوس کور ته چې ورننوتو په حیرانۍ سره مې ولید ته یوه ستره ماڼۍ ده وروسته پوهه شوم چې مینوس د کرت پاچا دی زه داسې حق پک شوم چې زما د مرۍ کاپتا په خبره داسې راته ښکارېده چې پر سر روان یم هلته پوهه شوم چې په کرت کې د پاچا نوم مینوس دی او په کرت کې د مینوس په نوم دومره پاچاهان تیر شوي چې د کرت ځینې اوسیدونکي نه پوهیږي چې دغه اوسنی باچا څویم مینوس دی کله چې هغه ستره تالار ته ننوتو چې مینوس پکې ومې لیدل چې هلته ډېرې ښځې او نارینه راټول شوي او داسې په لوړ غږ خبرې کوي او خاندي چې ګنې په خپل کور کې دي نارینه و ښکلې او رنګارنګ جامې اغوستې وې او ټول ښایسته وو ښځو هم په دې ښکلا او ښایسته جامو کې له یوه بل سره سیالي کوله مینا زه خپلو ملګرو ته ور معرفي کړم ښځو هغه په غېږ کې ونیول او ښکلې کړه نارینه هم په لیدو خوشحاله شول خو له دې کبله هیڅ حیران نه شول چې هغه خو دا څه موده نه وه موږ له ډېرو نارینه او ښځو تیر شو چې بالاخره مینوس ته ورسېدو مینوس هم د نورو په شان له یو شمېره کسانو سره چې شاوخوا یې ولاړو خندل او هغه هم د مینا په لیدو خوشحاله شو